یوه نجلۍ وایي چې یو هلک ورته وړاندیز وکړ د دوستۍ نه بلکې د واده کولو. وایي چې زه ډېره ساده نجلۍ وم، د دوستۍ او پټو یارانو سره مې هېڅ علاقه نه درلوده. ټول فکر مې په درسونو کې و، خو دا مې په ژوند کې لومړی کس و چې ما ته یې د خپلې مینې اظهار وکړ او راته یې وویل چې د ډېر وخت راهیسې دې څارم، ته د هغو نجونو څخه نه یې چې پټې یارانې ساتې. زړه نازړه وم چې وړاندیز یې ومنم که نه، خو ډېرو وړاندیزونو وروسته مې ومنل. تل مې زړه غوښتل چې په څنګ کې واوسم، خو د بیرون وتلو سره، سینما ته تللو سره مې هېڅ علاقه نه درلوده. خو هغه به تل غوښتل چې موږ چکر ته لاړ شو، د کور څخه بیرون له یو بل سره ډېر وخت تېر کړو. خو ما دا نه منله. د هغې مینه زما په وړاندې ورځ په ورځ بې رنګه کېده. مینه یې کمېده، نه خبرې، نه مسج، نه سمه رویه. هغه بیخي بدل شو، د پخوا په څېر مینه یې نه وه راسره. یوه ورځ زما ډېر نږدې ملګرې راته وویل: زه غواړم چې تا ته خپل ملګری در وپېژنم، کوم چې غواړي له ما سره واده وکړي. ته له ما سره یو ځای پارک ته لاړه شه، هلته به یې وګورې. ما د بیرون تګ ونه منل. بیا یې وویل: سمه ده، په پوهنتون کې به موږ یو بل ته وپېژنم. ما هم وویل سمه ده. په سبا ورځ پوهنتون کې ښکلا راته خپل ملګری وپېژنده. د تور موټر څخه راښکته شو. کله چې مې پرې سترګې ولګېدې، هغه بل څوک نه بلکې هماغه کس و چې ما ورسره ډېره مینه لرله. ډېر مې زړه مات او خفه شو. د دې کار لامل پوښتنه مې ورڅخه وکړه. راته یې وویل: زه داسې نجلۍ د ځان لپاره غواړم چې تل راسره وي، تل مې په څنګ کې وي، هره شېبه چې وغواړم بیرون راسره لاړ شي. خو ته د هغې نجونو څخه نه وې. ته ما نشې خوشحاله کولی، نو ځکه مې نوره په زړه کې درته مینه نشته. ما صرف دومره وویل: څنګه مو چې زه د ژوند په یوه خوشحاله شېبو کې خفه کړم، همداسې دې الله تعالی تاسې هم خفه کړي. د هغې ځای څخه لاړم. ما تېروتنه وکړه چې بې ځایه باور مې وکړ او هسې مې خپل وخت ضایع کړو. خو زړه مې په خپلې سادګۍ او بې انتهایي مینې درد کوي. خو زه خیر، الله له ما سره دی. نو درنو لیدونکو، په ژوند کې تل یو رنګ اوسه او خپل ځان دې الله جل جلاله ته وسپاره. بیا په ژوند کې د یو خوشحاله لوی بدلون په تمه اوسه.